کمزوری کوس او قوي کوتک. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. کمزوری کوس یا کمزوری شرمګه او د قوي کوتک مسابقه باید څنګه وکړو؟ د اکثره میرمنو داسې رواج وي یا داسې دستور وي په خپل بدني لحاظ چې هغه نارینه ته نه ویلي او نه ویلی شي ورته. یعنی د دې رواج مطلب داسې دی چې اکثره داسې میرمنې وي چې هیڅ کله سړیږي نه او هیڅ کله د دوی شهوت نه راپارول کیږي او هیڅ کله تاسو نشئ کولی چې دغه میرمنې راوپاروئ او یا یې شهوت خلاص کړئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه یو شی د کوروالي نه مخکې 10 دقیقې مخکې په شرمګاه استعمال کړئ او د هغې ټول جوش د شرمګاه سر ته راوخیژوئ. کولی شئ د ویکس او د هغه ترڅنګ واسلین استعمال کړئ. تاسو نسخه په دې طریقه جوړولی شئ، خو زه تاسو ته وایم چې باید دغه دوه ټکو ته حتما پام وکړئ. لومړی دا چې باید د شرمګاه بیخي داخل ته دغه ویکس او واسلین ورګډ نه کړئ یا ورونه رسوئ. د شرمګاه چارې ګردې باید ووهئ. دوهمه دوهمه خبره دا چې کله تاسو دغه خپل کوتک هم لږ استعمالولی شئ، ځکه چې د ښځې شهوت 3% ستاسو یعنې نارینهو څخه زیات وي. د ښځې ګرمایش په 3% تاسو کولی شئ چې د ښځې ګرمایش را پیدا کړئ، یعنې ښځې 3% د نر څخه زیاتې ګرمې وي او د هغې شهوت ډېر په سختۍ سره راپارول کیږي. کولی شئ دغه دوه ټکي حتما پام کې ونیسئ. تاسو کولی شئ دا نسخه په ډېرې اسانۍ سره په کور کې جوړه کړئ. لږ د ضرورت په اندازه ویکس واخلئ، یعنې 0.5%. 1% تاسو باید د هغه ترڅنګ د غاښو کریم هم واچوئ. کله مو چې دا هم ور واچوئ نو د دې ترڅنګ تاسو باید واسلین هم میکس کړئ ورسره. د واسلین، د غاښو کریم او د هغه ترڅنګ لږ اندازه ویکس، یعنې نیمه اندازه ویکس، یو اندازه د هغه ترڅنګ د غاښو کریم او یو اندازه واسلین ګډ کړئ. له دې وروسته تاسو کولی شئ یو لیمو راواخلئ او دا اوبه ورسره ګډې کړئ. دغه به تاسو میکس کړئ، داسې به میکس کړئ چې دواړه د واسلین اوبه او د هغه ترڅنګ د نور کوم مواد چې تاسو ته ما وښودو دا باید میکس شي، ګډ شي او هیڅ سره معلوم نشي. له دې وروسته تاسو کولی شئ د میرمنې شرمګاه چارې ګرده او د هغه ترڅنګ خپل کوتک باندې هم ووهئ. دغه کار کولی شئ 10 دقیقې دوام ورکړئ. د میرمنې شرمګاه هم ورسره مساج کړئ. بیا یې تاسو له هغه وروسته کولی شئ د شپې هغه ټیم کې چې تاسو کوروالی کوئ 10 دقیقې مخکې دغه نسخه استعمال کړئ. په پیدا به یې 10 دقیقې بعد پوهېږئ چې تاسو څنګه کوروالی کوئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.